سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ سي. افغان ابدالیانو د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې لومړۍ ورځنۍ لوبه ترسره کړله. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې مشر اکرام علي خیل د لوبې ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړله. د سریلانکا لوبډلې بیا ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره په 50 اورونو کې 304 منډې جوړ کړلې. د دوی لوبډلې په ګټه درو لوبغاړو ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې 63 منډې جوړ کړله، بل 83 منډې جوړ کړله، بل بیا 72 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې افغان توپ اچوونکو ډېره خرابه ناکامه توپ اچونه وکړله، ونه توانېدله چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې ښه توپ اچونه وکړي. د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې ډېرې زیاتې منډې ورکړلې. د افغان لوبډلې په ګټه بلال سمیع په 10 اورونو کې 51 منډې ورکړلې، 4 ویکټ یې واخیستلې. داسې سلیم صافي په 10 اورونو کې 63 منډې ورکړلې چې 3 ویکټ یې واخیستلې. د 315 منډو هدف په تعقیب کې افغان ابدالیانو ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه پیل کړه. داسې ریاض حسن او درویش رسولي ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله. د دوی تر آوټ کېدو وروسته افغان ابدالیانو سر په سر خپلې ویکټې د لاسه ورکړلې، ونه توانېدله چې د سریلانکا د 315 منډو هدف پسې ځان ورسوي. په 48 اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 278 منډې جوړ کړلې چې په 28 منډو په توپیر د سریلانکا الف لوبډلې څخه ستره ماته وخوړله. افغان ابدالیان په توپونه کې هم ښه نه وځلېدله، ډېره خرابه ناکامه توپونه یې وکړله. د افغان لوبډلې په ګټه په توپونه کې ریاض حسن او درویش رسولي ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې ریاض حسن سلیزه هم ووالله، په 115 باله باندې پوره 100 منډې جوړ کړلې. داسې درویش رسولي بیا په 70 بالونو باندې 15 منډې جوړ کړلې، خو ونه توانېدله چې افغان لوبډلې لپاره د لوبه وګټي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سرپالو چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.